زمونږ د پښتني معاشرې پلار د اوسه بې غیرته د خلکو په مخ کې دومره بې عزته کي که نه دغه زړه مات شي دا د سم نه دی مړه دا صرف د ډوډۍ دشمن دی دا سم نه دی تا ته خو پلار ویلم موږ له شرم راځي د زوی په مخ کې دومره کنځلې کوې دومره فحش خبرې کوې ته څنګه پلارې ضروري خبره ده چې بچي ته به عزت ورکې مینه ورسره کوي نو بیا چې رب کائنات تا ته اولاد درکړی دی تا ته بچی درکړی دی کلونه وشو کلونه داسې سخت مشران خپل بچي نه ځان خفه کړی زه ورته وایم کاکاجي دنه مه خفه کېږه حاجي صاحب دنه مه خفه کېږه دی ناپویه دی په دې ګاډو باندې شاته لیکلي جوانی ہے دیوانی ځواني خو لیونتوب دی که نه چرګ هم چې وایي زلمی شي په دې بلۍ په قلار قلار رواني چې چېرته دا بلۍ ونه غورځېږي دی خو دې ټیم کې په هوا دی نو چې تم دې خفه شي او دی بل طرف ته غلط ماحول ته روان دی غلطه سوسایټي او نن سبا نشه او د نشې اقسام ستا په دې معاشره کې څنګه خورېږي روان دي د دې وضاحت زه نشم کولی دا تاسو ته پته ده بله ورځ یو هلک خپل پلار وویشته مور یې ویشته خور یې ویشته رور یې ویشتو ټول خاندان یې ختم که صاحبه په خپله جیل ته لاړو چې هلته یې ورله معاینه وکړه هغه د آیسو نشهیو دماغو یې کار پرېښی و ډېره د عبرت نه ډکه وه ما داسې وکتله نو پلار او زوی ناست دي زوی ماشوم دی او پلار چې دی خو مشر سړی دی نو داسې ناست دي په دې ناسته کې هغه پلار اچانک جیب ته لاس کو د سګرټو ډبې راووسته سګرټ یې ترې راویسته او صاحبه تیلی ورته وو د هغه بچي په مخ کې سګرټ ولګاو داسې یو څو لوګي ترې راښکل که نه دا ماشوم لګیا دی په دې کاپۍ کې ځان له سبق لیکي نو پنسل ورسره دی او د خپل پلار ته ګوري نو د ماشوم بچي د پلار هغه ماچس راواغېسته او هغه خپل پینې په دې خوله کې ونیو او تیلی ورته وو د پلار په شانتې چل کوي لګیا دی د پلار نقل